سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز د 2024 شلاوريز نړیوال جام غوره توپوهونکی سو. په دغه شلاوريز نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېرې زبردست بهترینې لوبې ترسره کړې چې تر نیمه پای لوبې پورې هم ورسېدله، خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په توپوهنه کې رحمان الله ګربز ډېرې زبردست په زړه پورې لوبې وکړلې چې د افغانستان لپاره ډېرې زبردست منډې وکړلې. رحمان الله ګربز په توپونو کې 201 منډې جوړ کړل چې د شلاوريز نړیوال جام کې غوره توپوهونکی اعلان سو. او داسې د 2024 شلاوريز نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک تیز توپ اچوونکي فضل اک فاروقي هم په دغه لوبو کې ډېر زبردست په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړله. فضل اک فاروقي په اتو لوبو کې 19 وکټې واخیستلې چې د نړیوال شلاوريز نړیوال جام کې غوره توپ اچوونکی سو. واقعا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه شلاوريز نړیوال جام کې ډېر زبردست بهترینې لوبې ترسره کړلې. هغه که توپ اچونه وه که توپونه وه، په دوه واړو برخو کې ډېرې زبردست لوبې وکړلې چې په دغه شلاوريز نړیوال جام کې غوره توپ اچوونکي او غوره توپوهونکي راځي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما موږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.